وطن جنت نشان دے گلان پکی کرما پما دروح نگران دے گلان پکی کرما پما دروح نگران دے گلان پکی کرما وطن جنت نشان دے گلان پکی کرما دغه نندارتون چې په کندهار ښار کې دایر شو 3 ورځې دوام وکړي. په یاد نندارتون کې د افغانستان د مختلفو ولایتونو څخه کورني تولیدات نندارې ته وړاندې شوي وو. د دې نندارتون په دایرولو سره عامو تجارانو او عوامو هیوادوالو زیاته خوښي څرګنده کړې او د داسې ورته نندارتونونو د جوړولو غوښتنه یې کړې. پکې د عمر خزانه خورم خدمت به یې ضرور کړم زدا وطن وبدان خورم خدمت به موږ تقریبا شپږ کلمه تولید لرو چې هغه کې لبنیات بخت شیدې دي څو رقم څو خوندونه باندې ملایی دی پنیر دی د کچالو په کې موږ چپس لرو حواس په نامه پاپکورن لرو. نندارتون ته مې د محمد پښتون د پی یو سی بیکو فابریکه ده چې د ټول افغانستان په سطح اولنۍ فابریکه ده او بل شکر دی الحمدلله دا 3 څانګې لري. یوه په کابل کې ده، یوه خپله په هرات کې ده، یوه په کندهار کې مرکزي ځای په کندهار کې دی او دا سندې دغه د وای فای او د وایبر مخکې دا پیپ د خارجه سره تللی خو اوس فعلا په کابل کې موږ د دې تولید لرو چې خپله په کابل کې تولیدېږي. مختلف قسم بوټونه لکه فرانسوی سو مثال بوټ چپریس ولا دغسې زنانه پیاوه بوټ سو داسې مختلفه بوټونه چې موږ خپل هیواد لپاره مثال تولیدات لرو او د دې جوړونکي مطلب انجینري سیستم ګرده موږ د دې خپله دغه کوو کتلی دی که مکمله بوټ دی هغه د دې ترمیمیږي. موږ ارغان شرکت دغه 7 ډوله صابون تولیدوو چې ټوله طبیعي صابون دی او طبیعي بوټ څخه جوړ دی. 7 ډوله صابون لرو چې دا د خوږو بادام د غوړو څخه جوړ صابون د بدن د خوشیت لپاره ګټور تمامیږي. د اناردانې د غوړو څخه جوړ صابون دی. د خواږه ورنۍ توره ترخه ګلګلاب او د زیرې الویرا او د تورې ترخې څخه جوړ صابونان موږ لرو چې ګټور تمامیږي او ټول د طبیعي غوړو څخه او سره طبیعي صابونونه دي او موږ دا نندارتون کې نن 3مه ورځ ده چې برخه مو اخیستې ده چې خپل هیوادوال د خپل پروډکټ څخه خبر کړو چې موږ څه تولیدوو او ټول کندهار ټول پروډکټ چې دی ټول په دغه نندارتون کې شته او موږ ډېر خوشحاله یو د نندارتون دغه څخه چې دا نندارتون موږ ته په لاره اچولی دی او چې تر څو خپلو هیوادوالو ته خپل پروډکټ معرفي کړو. کندهار مختلفو کمپنیو او شرکتونو ګډون پکې کړی دی او خپل کورني تولیدات نندارې ته وړاندې کړي دي. نو زموږ کمپنۍ هم یو له هغو هغه ده چې په کندهار کې فعالیت کوي. د کندهار په کوکران سیمه کې په 9مه ناحیه کې موقعیت فعالیت کوي چې په 1986 کال کې فعالیت شروع کړی ده. تقریبا د 10 کلو په مودو کې په صلاحو کارکوونکو ته د کاري فرصت برابر کړی دی او خپل د وطن په برخه کې د مشروباتو او غازي مشروباتو په برخه کې خپل فعالیت کوي. تر اوسه پورې موږ تقریبا 21 کلمه اجناس تولیدوو خپل په کمپنۍ کې. وطن جنت نشان دی ګلان پکې کرما پما دروح نگران دے گلان پکی کرما پما دروح نگران دے گلان